السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولیاریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې ښه خوندوره طریقه درته ښایم څنګه کولی شو خپل موبایل کې 15GB فری سټوریج لاسته راوړو. یعنې ملګرو دا کومه طریقه درته ښایم، دا اپلیکیشن د هر موبایل کې موجود ده، خو موږ یې په استعمال کولو نه پوهېږو. انشاءالله په دې طریقه کې به درته وښایم څنګه کولی شو خپل موبایل کې پوره 15GB څنګه کوو فری سټوریج لاسته راوړو. په هغې کې موږ کولی شو عکسونه، ویډیوګانې، ډاکومنټ، اپلیکیشن هر څه ستاسو ځای په هغې کې واچوو. ملګرو نو ډېر ښه خوندوره طریقه ده، هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو سکیپ نه کوئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو څخه خواهش لرم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې اپلوډ شوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. او که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی، زموږ حمایت کوئ، نو ویډیو سره لایک کړئ. اوس ورځو څنګه کولی شو خپل موبایل کې پوره 15GB فری سټوریج ترلاسه کړو. نو دې لپاره ملګرو یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دا ملګرو دا اپلیکیشن ده د ګوګل ډرایو نامه اپلیکیشن ده. ملګرو دا اپلیکیشن څنګه په هر موبایل کې موجود وي، خو بیا هم که ستاسو په موبایل کې موجود نه وي، تاسو به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ملګرو ولیکئ ګوګل ډرایو. صحیح ده ملګرو، کله مو چې دا ولیکو ګوګل ډرایو، صحیح ده ملګرو، دا څنګه شو، دغه اپلیکیشن به تاسو ته راوړي. ورته وګورئ ملګرو دا څنګه ده، ځکه زیاتو نفرو ډاونلوډ کړی، تقریبا ورته وګورئ ملګرو 15 بیلیونه نفرو ډاونلوډ کړی، ځکه زیات څنګه ده نفرو دا ډاونلوډ کړی او څخه استفاده کوي. او انشاءالله زه به هم د دې کامله طریقه درته وښیم. نو دا ده ملګرو، زه به دا اپلیکیشن څنګه کومه خلاص کړم. ملګرو دې لپاره چې تاسو دې کې وګورئ چې تاسو څومره سټوریج درکوي، نو هغه په هر موبایل کې ملګرو څنګه کوي فرق کوي. خو څنګه ده دا یې نه ملګرو، دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا باندې مو چې ملګرو کلیک وکړو، بیا به راشي دلته لاندې لیکلي دي، دلته لیکلي ملګرو سټوریج. نو په دغه سټوریج به څنګه کوو، موږ کلیک وکړو. نو داسې صفحه به موږ ته راشي، یو شېبه ورته انتظار وکړو. ملګرو دا ملګرو په هر موبایل کې فرق کوي، ځینو ته یو رقم سټوریج ورکوي، بل ځینو ته څنګه کوي بل رقم ورکوي، یعنې فیصدي یې فرق کوي، جی بي یې فرق کوي، ځینو ته 100GB او ځینو ته 100GB. دا د ملګرو ته وګورئ ما ته څنګه ده پوره 15GB څنګه کوي فری سټوریج راکوي. صحیح شو ملګرو، دا نه پوره 15GB سټوریج ده. خو اوس به ملګرو دا څنګه استعمالولی شو، په دې کې څه ګټې لري. ملګرو ته لومړی ګټې دا ده، کله چې موږ موبایل ورک شي او یا هم څوک د موبایل پټ کړي، نو دا کوم جیمیل چې موږ په خپل موبایل کې خلاص کړی دی، همدغه جیمیل له لارې کولی شو ملګرو په همدغه ځای کې څومره عکسونه مو کې اچولي دي، موږ دا ټول عکسونه بېرته په ډېر اساني سره لاسته راوړو. یعنې دې لپاره باید تاسو خپل موبایل کې یو جیمیل ولرئ، هغه جیمیل باید تاسو سره خپل موبایل کې حتما وي، ځکه کله چې تاسو کوم عکس ډیلیټ موبایل درنه رسټور شي یا هم ورک شي، په همدې جیمیل کولی شئ خپل ټول عکسونه بېرته لاسته راوړئ. دې لپاره څنګه کولی شو په دې کې موږ عکسونه واچوو. دې لپاره تاسو په دې کې عکسونه واچوئ. نو ملګرو دلته د یو دغه د مثبت علامه چې ده ملګرو، په دې به څنګه کوو کلیک وکړو. چې په دې مو کله کلیک وکړو، نو داسې صفحه به موږ ته راسي. نو دلته ملګرو کولی شو نوی فولډر پکې جوړ کړو، دلته کولی شو ډایرکټ عکسونه پکې اپلوډ کړل، دلته کولی شو له کامرې څخه هر څه ستاسو زړه وي هغه کولی شو. خو زه غواړم چې ډایرکټ یو عکس پکې اپلوډ کړم. دلته ستاسو هر عکس چې زړه وي، زه خپل ګیلري نه یو عکس ورته انتخاب کړم. صحیح شو، الاو به کړمه دا ملګرو. صحیح شو ملګرو، هغه عکس څنګه شو اپلوډ کېږي اوس پکې. او هغه کله چې موږ دا موبایل رسټور هم سي، نو بیا موږ کولی شو همدغه عکس څنګه کړو بېرته لاسته راوړو. خو باید تاسو د خپل جیمیل څنګه وي ملګرو زده وي. دلته به وګورئ انشاءالله ملګرو هغه عکس به څنګه شوي اپلوډ شوي. دلته ملګرو کله چې په دې مثبت باندې کلیک وکړو، دلته کولی شو ځان ته یو فولډر هم پکې جوړ کړو. نو په دې فولډر باندې چې کلیک وکړل، د فولډر نوم به تاسې ورکړئ، هر فولډر نوم چې تاسې زړه ده هر کوم شی ورکوئ. صحیح شو ملګرو، دا څنګه شو ګریډ شو. نو تاسې به ملګرو په دې فولډر باندې به کلیک وکړئ، دلته به بیا مثبت ووهئ. دا به څنګه کړو، هر عکس چې ستاسو زړه وي هغه عکس پکې اچولی شي. مثلا زه غواړم دا عکس پکې واچومه، څنګه به شي دا عکس به څنګه شي پکې اپلوډ شي. صحیح شو ملګرو، دا به څنګه کولی شو. دا نه ملګرو اترو څو کوم عکس چې موږ پکې اچولو هغه عکس څنګه شو ملګرو، دغه د اپلوډ شو، دلته پکې راغی. دا اوس زه کله زما موبایل رسټور شي یا هم هر رقم ورک شي زما موبایل، نو زه کولی شم دلته مې څه خپله څه ویډیوګانې هر څه چې اچولي ټول دلته بېرته پکې لاسته راوړلی شم. نو ملګرو دا وه زما د نن ورځې ویډیو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې او یو څه مو تر زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته آماده کومه، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارمه. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.